السلام علیکم ملګرو، عمران ما او د ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وی. نن مې د لطیفې وروړي دي، ان شاء الله تاسو به ډېرې خوښیږي. یو سردار د بلډینګ نه پریوتو نو نورو سردارانو اسپتال ته یوړو. نو ډاکټر چې وکتو، ډاکټر ورته دا خو مړ دی. نو دې سردار سر راپورته کړو، زه مړ نه یم، زه خو ژوندی یم. نو نورو سردارانو ورته وی غلی شه، وایي ته د ډاکټر نه ښه پوهېږې څه. اوس درته بله لطیفه کومه. دا یو زموږ د معاشرې، لکه دا لطیفه ده خو دا زموږ د معاشرې یو حقیقت دی او دا یو بیماري هم ده چې هر کور کې دا کار شته. دا لطیفه واورئ چې لور او داماد، لور او زومې په شریکه روټۍ وخوري، نو یو ګوره دواړو کې څنګه مینه محبت دی. همدغه شان که زوی او انګوري په شریکه روټۍ وخوري، وي دا وګوره کوټې جادوان پې شوي دي. دا زموږ د هر کور مسله هم ده. دا ما تاسو ته لطیفه ووي، خو دا یو حقیقت هم دی. او دا زما درېیمه لطیفه واورئ چې یو د چرګې بچي خپلې مور ته ویله چې انسان چې پیدا شي نو ډایرکټ پې نوم کیږي، او زموږ په دې قبیله کې زموږ نوم نی وي. دا ولې؟ نو هغه چرګې ورته ویله خپل بچي ته چې زموږ د مرګ نه پس نوم ایښلی کیږي. چکن کړای، چکن ملای بوټي، چکن روسټ، چکن سجي، وایي زموږ مرګ نه پس دا نومونه شي. دا لطیفې تاسو ته څنګه ولګېدې؟ خوښې هم شوې یا خوښې نه شوې؟ ما ته کمنټ وکړئ چې بیا زه دارنګې نورې ویډیوګانې هم تاسو ته پیش کړم. په چینل چې څوک نوي دي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.